د هلمند د مرستیال والي مولوي رحیم الله محمود په مشرۍ د هلمند د باباجي ندالي او مرجو ولسوالۍ له قومي مشرانو او قومي متنفذینو سره د اوبو چارو د تنظیم او ورته د غوره سیستم د برابرېدو په تړاو غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د هلمند د مرستیال والي ترڅنګ د هلمند امنیه قومندان د استخباراتو رئیس او د علماو شورا غړو ګډون درلود. د ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وایي په غونډه کې د یاد ولسوالۍ د قومي مشرانو سره هرخیزې خبرې وشوې. پرېکړه وشوه چې د اوبو د ډیروالي او هستۍ په وخت کې به لوړو او کښتو ولسوالۍ ته په یو وخت کې بغیر له نوبته اوبه روانې وي، خو د اوبو د کمۍ پر مهال به نوبتي سیستم جوړیږي چې لوړو او کښتو ولسوالۍ ته به په نوبتي ډول د اوبو د سیستم چارې ترسره کیږي. د باباجي ندالي او مرجو ولسوالیو د قومي مشرانو او متنفذینو سره غونډه وشوه چې په دې غونډه کې د هلمند د اوبو او انرژي محترم رئیس صاحب هم حضور درلود. د غونډې موخه د اوبو چارو د تنظیم او د هغه د سیستم د برابرولو په اړه باندې و چې په دې اړه باندې هر اړخیزې خبرې وشوې، پر بېلابېلو مسایلو باندې دلایل وویل شول او د نظرونو تبادله وشوه چې بالاخره پرېکړه وشوه چې د اوبو د ډیروالي او د هستۍ په وخت کې به په منظم ډول باندې لوړو او کښتو ولسوالیو ته په یو وخت کې بغیر د نوبت څخه اوبه روانې وي، او کله چې اوبه کمیږي او د اوبو د کمښت وخت وي په هغه وخت کې به نوبتي سیستم جوړیږي چې په خپل نوبت باندې به کښته ولسوالیو او لوړو ولسوالیو ته د اوبو چارو تنظیم ترسره کیږي. بلخوا د هلمند د اوبو او انرژي رئیس ملا محمد یعقوب قایم وایي چې د دوی د مسلکي او فني ټیم لخوا د اوبو د ویش سیستم په منظم او عادلانه ډول ترسره کیږي. نو الحمدلله ثم الحمدلله امارت دی عادلانه ویش خامخا به کیږي او بیا چې دا تقسیم موږ کوو داسې هم نه کوو چې واردو تقسیم کوو. دې دپاره موږ د دوو ریاستو مسلکي تخنیکي کسان لرو، د اوبو محاسبه کوو، د مهر شوي اوبه چې موږ د کجکي څونه را روان دي د دې مقدار موږ ته معلوم دي چې دغه اوبه دي، بیا د توزیع پر هغه انجینرانو تخنیکي کسان ورته کښېني، د هغه توزیع هغه ترتیب هغه جوړوي، هغه اجرا نو بیا پر موږ باندې. د هلمند د اوبو او انرژي رئیس وایي د اوبو د منظم او عادلانه ویش د اوبو د سپما د هلمند سیند د بستر د غصب د مخنیوي د سیلابي او باراني اوبو د مهار او کنټرول لپاره د یو لړ پلانونو په عملي کېدو سره ښه ابتکارات لري، خو له خلکو غواړي چې د اوبو په سپما او د بېځایه ژورو څاګانو د کیندنې په مخنیوي سره راتلونکو نسلو لپاره کار وکړي.